أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مخکې ذکر شوی چې د مشرکینو او د یهودو یو سازشي چال په دې طریقه باندې وچلیدو چې دو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لا جواب کولو د پاره او د خاموشه کولو د پاره خپل یو وفد یهودو ته ولېږو مشرکین چې دو مونږ ته صداسې خبرې وښی چې په هغې باندې مونږ دی خاموش نو کله چې دغه وفد په یهودو پسې لاړو نو یهودو ورته ووې تاسو ردنه د دریو خبرو تپوس وکړئ که دی د خدای پیغمبري په حق باندې دی به ردې جواب او که نه نو دی به ردې نه خاموشه پاتې شي ردې جواب به درنه کړي او د دو خیال دا و چې یاره دی به ردې جواب ورنه کړي او خاموش به پاتې شي اولنی تپوس یې د روح په باره کې وکړو چې د هغې ذکر مخکې تیر شو چې روح څه شی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اجمالی جواب ورکړو قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا چې د روح په باره کې دومره ډیر تاسو نه پوهیږئ خو د الله پاک یو حکم دی چې کله بدن ته دننه شي نو دا بدن پې ژوند دی او چې کله د بدن نه دی وځي نو دا بدن لاش پاتې شي که نه هم دغه جوسه او دغه شکل و صورتي او چې دغه حکم د الله پاک ته وځي چې روح دی نو یو انسان بیا په کور کې نشي پاتې کولی اگر که ډیر زیات نږدې او ډیر محبوب انساني او د خلقو خپل بچی یا خپل مشر ولید خو بیا په کور کې څوک نشي پاتې کولی او دویم تپوس دی د هغه ځوانانو په باره کې وکړه چې هغو په غار کې پناه اغستې وه چې د هغو څه واقعه وه او دغه څوک او دریم تپوس یې د هغه کس په باره کې وکړو چې هغه په مشرق او مغرب سفر کړی دی چې دغه کس کارنامې سوي او دغه کس څوک یعنی ذوالقرنین نو ردې دواړو واقعه په دې صورت کې الله پاک بیانوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمایي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا آیا ته ګمان کوي چې یقینا خاوندان د غار والا او رقیم والا کانو ودو من آیاتنا عجبا زمون د نخونه عجیبا یعنی دا ډیره ناشنا او عجیبه خبره ښکاري دی خلکو حالانکه د دینه نور منګه ډیر لوی دلایل او ډیر عجیبه واقعات نور منګه
را لېږلي دي چې مخکې په سوره بني اسرائیل کې د معراج واقعه هغه تیره شوه څومره عجیبه واقعه وه دغه شانتي د ځمکې اسمانونو پیدا کېدل الله پاک وایي دا ردینه هم ډیره عجیبه او ناشنا واقعه ده او که انسان د خپل بدن ته سوچ او فکر وکي نو رده په دې بدن کې ما څومره دلایل او نښې ښودې دي هغه څومره عجایبات دي اذ اول فتیه دلته کې د دې کهف سره رقیم لفظ ذکر شو د رقیم په باره کې د علماو مختلف اقوال بعض علما فرمایي چې د رقیم نه هغه 3 کسان مراد دي چې د سفر په وجه باندې هغو د باران نه پناه اغسته په یو اصحاب کهف په جدا عنوان سره ذکر کړی دی او رقیم په جدا عنوان سره ذکر کړی دی چې په رقیم کې دغه 3 کسانو واقعه ذکر کړی ده چې دغه 3 کسانو په غار کې د باران نه پناه واغسته او د غار په خوله باندې یو غټه هغه رارتاو شو او غار بند او دو ډیر په مشکل کې پساو شو نو ردو هیڅ د وتو لار نه و دو په خپل منځ کې مشوره وکړه او الله پاک ته په وسیله کې خپل داسې اعمال چې خالصي د الله د رضا لپاره کړي هغه الله پاک ته پیش کړ چې یو کس سره چا کار کړو او د هغه دیاړي مزدوري په د باندې پاتې شي او دا کس بیا رانغه د په دغه پیسو باندې هغه لا سواغستو او هغه غړي بيزي وغيرها هغه دومره زیاتې شوې چې د ډیره وخت زمانه بعد چې کله راغې دا خپل مزدوري مطالبه وکړه نو هغه وته هغه ټول شی حواله چې دا هم ستاده او الله پاک ته بیا په دعا کې دغه عمل چې خدای قدامي خالص تا د رضا د پاره کړي نو دا ګټه زمونه لري کی نو دو ته پکې لګا رڼا غونته کې راغله ګټه لګا اخوش دویم خپل داسي او عمل چې دا هغه با ټول ورځ مزدوري کوله او چې کله به ماخام ستړی راغی نو خپلې ګړې بيزي هغه به ودرولې او پای چې به راوړو نو اول به خپل مور او پلار لا ورکړو بیا به خپل بچو یو شپه چې د راغی نو مور پلار اود شي او دوی چې ماته مناسب نخکارېده چې زما مور پلار وږي اودای او ز خپل بچی ماړه کوم او ځان مور نو ردو په انتظار کې ولاړو ما تر دې پوري چې سحر شو او ما دول بیا دغه پیدا ور نو الله پاک ته په وسیله کې دغه چې الله پاکه کدا ما خالص تا د رضا د پاره دا عمل کړي نو دا ګټه لري نو نور اخوا شو بیا چې دا غدریم کس نمبر راغې نو هغه هم داسي یو عمل کړو الله پاک ته هغه پیش کو چې الله پاکه که خالص تا د رضا د پاره می دا عمل کړي نو دا ګټه زمونږ نه لري کی نو بالکل دوته د غار اغخلا کولاو شو نو یو قول دا دی چې د رقیم نه هغه 3 تنه مراد دي لیکن اکثر محدثین او اکثر علما هغه اصحاب کهف او رقیم دا دوانه یو ډله حسابي چې دا جدا ډلې نه دي او بیا پر رقیم کې مختلف اقوال ذکر کوي چې رقیم یا د هغه غار نوم دی په کم کې چې اصحاب کهف پناه اغستی
او یا رقیم هغه تختی ته ویل کېده کومه چې په کمې تختی باندې چې د اصحاب کهف نومونه لیکلی شي او د دې غار په خوله باندې اویزان شي. نو دغه تختی ته رقیم ویل کېده. نو مختلف اقوال دي پر رقیم کې، لیکن د اصحاب کهف واقعا قرآن مجید داسې د قصو کتاب نه دی، لیکن پدې کې هغه حصہ بیانېږي کومه چې د عبرتي چې د هغې نه انسانان عبرت واخلي او په هغې کې دلایل د وحدانیت د الله پاک. نو تفسیر د تاریخ په کتابونو کې د دې چې کم ذکر کیږي، تاریخ لیکلی دی چې اصحاب کهف دا د قیانوس باچا په زمانه کې چې دا انتهایی ظالم بادشاه او سخت مشرکو، د ظلم او د یری د وجې نه بچا هم خپل ایمان نشو ښکاره کولی. د حضرت عیسی علیه السلام د زمانې نه تقریبا 250 کاله چې کله حضرت عیسی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته وخیجو، د دې نه 250 کاله وروستو د دو دا واقعه دا را پیښه شوې. نو دغه کسانو چې کله د خپل قوم دا حالت ولیدو چې ردو یو ورځ د میلې مقررې ده چې هغه د اختر ورځ او دو به په هغې کې خپل دغه بوتانو نمایش او د هغو ته عبادت دا به یې کوو. دغه ځوانانو چې کله خیال وکړو چې دا موږ په سا ګمراهۍ کې اخته یو، ګوره دا ګټې چې دا موږ په خپل لاسونو باندې ترش کړي دي او په خپله باندې یو جوړې کړي دي او نن یې موږ عبادت کو او ردونه مدد غواړو. او بعضې لیکي چې د حضرت عیسی علیه السلام په ملګرو کې چې کم کسان پاتې نو هغو هم د دین دعوت ورکوو. نو یو راهب هغه دغه کسانو ته ویلی و چې تاسو لا اله الا الله عیسی روح الله دا کلمه ووایئ تاسو به کامیاب شئ. نو ردو په زړه کې هم هغه اثر پروت. نو دغه زیږي نه یو کس تلو او سیټ ته کېناستو او د دې خپل قوم په دې حالاتو او کارونو باندې افسوس کو. نو کله چې دا کسان دغه شانتي سیټ ته لاړو نو هیڅ یو کس هم هغه د خپلې خبرې اظهار نشو کولی د باچا د ظلم او د یری د وجې. لیکن په دې کې یو کس هغه بادری او په خپل ځان باندې قابو ونه کړه او خپل اظهار وکړو چې تاسو ټول کسان راغونډېږئ دلته څه وجه ده او معامله څه ده چې موږ دلته کینو. نو چا هم غږ نه کو. نو ده ورته خپله خبره ظاهره کړه چې زما خو د قوم دا حالت خوښ نه شو او زه د یو الله پاک منونکی ما داغه سره هیڅ څوک شریک نه جوړ. نو هر یو دغه خپله خبره ښکاره کړه او دو بیا یو طرف ته لاړو او ځانه به عبادت کو د الله پاک. نو بادشاه ته دغه خبر ورسید چې داسې یو څو ځوانان دي او د هغو د عبادت طریقه هغه زمونږ نه بدله ده او زمونږ دین هغو پرېښودی. نو دغه کسان بادشاه را وغوښتو او تاریخ لیکي چې دغه د بادشاه چې کم نږدې کسانو غټو عهدو والا
او په اعلی عهدو باندې فایزو د دغه خلقو بچي او یا په قوم کې دا د غټانو خلقو بچي نو چې کله دی بادشاہ تپوس وکړو نو دوته هم په هغه بهادرۍ او دلیرۍ باندې جواب ورکړ چې مونږ د یو الله پاک منونکي یو د الله پاک سره هیڅ څوک شریک نه منو او که خامخا تاسو وایئ نو ستا چې دا څومره ججان او وکیلان دي دو دې په یو دلیل پیش کړي بادشاہ دغه خبره واړوله چې یاره دا ځوانان دي او دو دغه شانتي سوچ او فکر د دو لا صحیح نه دی دو پریږدئ دو به پکې سوچ او فکر وکړي او دو به بیا د خپل زمنګ دین ته راواوړي که راوانه غوښتو دوی دمکي ورکړه چې موږ به یو په ګټو کې سنګسار کړو یعنې په ګټو کې به ستاسو نه سا وباسو دو چې کله مهلت دو له ورکړی شو او د دغه زیږي نه دو لاړو نو دو بیا د یو بل سره مشوره وکړه چې داسې مناسب نه ده چې موږ د الله پاک د وحدانیت نه واوړو او د دې شیزونو عبادت بیا شروع او دا هم مناسب نه ده چې په دغه ورځ باندې بادشاہ ته حاضر شو او هغه ته دروغ وایو چې او مونږ ستاسو دین قبول کړی دا هم زمونږ د ایمان تقاضا او غیرت نه خو داسې چل کو چې ردی زیږي نه چرته وضو لویه دنیا ده بل زیږي ته به لاړ شو د خپل الله پاک عبادت پکو زمونږ به الله پاک حفاظت کوي نو دا شپږ تنه کسانو چې دو روان شو او داسې په یو غره باندې په ځنګل کې روانو چې یو شپنکي هغه دو ولیدو د دو نه تپوس وکړو دو د حالات نو دو ته هم دغه شانتي خپل واقعا بیان کړه چې بادشاہ انتهایی ظالم دی او موږ له دمکی را کړی ده د قتل او موږ د یو الله پاک منونکي یو د الله پاک سره هیڅ څوک شریک نه جوړ وس د هغې د وجې نه موږ ځانه ځو چرته چې په یو غار کې یا په یو ځنګل کې پناه واخلو او د بادشاہ د ظلم نه هم ځان بچ کو او د خپل الله پاک عبادت هم شپنکي ورته وی چې زه خو هم په دغه عقیده باندې یم په کومه عقیده چې تاسو او زه هم د یو الله پاک عبادت زه هم ستاسو ملګری کېږم دی ورسره هم روان شو پلې ګډې بیزې مور پلار هر څه یې پرېښودو بچي دی پرېښود دی هم روان شو چې دو روان شو نو ردې شپنکي سره سپی او هغه سپی هم د دو سره روان شو نو دو دغه سپی د خپل تلو نه منع کو چې دی زموږ سره لاړ نشي خو به هر حال سپی په دو پسې بیا هم تلو نو چې کله د سپي سره دو لږه سختی کوله یعنې په ګټو یا په څه باندې ویشتو نو الله پاک ورته دا سپی ګویا او سپي ورته ووی چې تاسو ولې ما منع کوئ زما هم ستاسو په شانتي د نیکانو خلقو صحبت او محفل دا خوښ دی او زه هم ستاسو سره زما او ستاسو پیره به زه کوم چې په کم غار کې تاسو اوسیږئ د هغې په خوله باندې به زه ستاسو څوکیداري کوم زه هم په داسې ځای کې نه پاتې کېږم نو سپی هم د دو سره روان شو او علماء لیکلی دي چې 3 قسمه زناور به د قیامت په ورځ باندې الله پاک هغه جنت ته بوځي په هغې کې یو د اصحاب کهفو دا سپی دی او دله به الله پاک شکل د انسان ورکوي چې د موسی علیه السلام په زمانه کې یو لوی ولی او بزرګ چې د هغه نوم بلعم بن باعورا و لیکن دغه سړی قوم په لالچ کې راوستی و
او هغه ته وی چې ته حضرت موسی علیه السلام ته بد دعای وکړه خیره وته وکړه هغه ورته وی چې دا تاسو سوای ظالمان زما مقابله د الله د پیغمبر سره تاسو راولئ دا څه چرته نشي کې بهر حال بیا قوم هغه لالچ ورکو کله چې هغه د لالچ په دغه کې راغې نو صرف هغه دغه الفاظ ویلي دي چې د موسی علی السلام صرف موسی نومي چې د جبې نه ووتو نو د هغه جبه د نامه پورې خدای راوویسته د سپي په شان او د لیوني سپي په شانتې به بیا ګرځېدو په اخوا باندې نور بیا سکړې هم نه دي علما لیکي چې دغه شی دغه بلعم بن باعوره دی به الله پاک د سپي په شکل کې راپاسي او دغه سپي دله به الله پاک د شکل او صورت ورکړي د دې وجې نه شیخ سعدي رحمه الله لیکلی چې د حضرت نوح علیه السلام بچي چې کله د بدو خلقو محفل او مجلس اختیار نو د نبوت د خاندان نه هغه کټ شو او کله چې یو سپي د نیکانو خلقو مجلس او محفل اختیار کو الله پاک د انسان شکل صحبتی صالح ترا صالح کند و صحبتی طالح ترا طالح کند چې د خو خلقو صحبت او مجلس هغه به تا هم خط او د بدو خلقو مجلس او محفل هغه به تا هم بدی طرف ته بوزي بد طرف ته بدی بوزي حضرت روم رحمه الله هغه هم په دې باره کې عجیبه اشعار ویلي دي وای د تور خامار نه بد مرګره چې دی ډیر بد دی ځکه دا تور خامار د نقصان صرف دغه دی چې کده ټک درکی نو صرف په مړ شي بس لیکن غلط ملګری چې کله ټک درکای نو اول بدی د ایمان نه خلاصي بیا بدی د زندګۍ نه خلاصي د دواړو نه د خلاص نو دغه اصحاب کهف چې شپږ تنه او نوم تن وسره هغه چروا هغه مرګره شو او اتم د دو سره داش په سپیو او دو لاړو په یو غار کې دو پناه واغسته الله پاک وای اذ اول فتیه الی الکهف کله چې پناه واغسته ځوانانو الی الکهف په غار کې فقالوا پس دو اوی ربنا ای رب زمونگا آتنا من لدنک رحمه راکی مونږ ته د خپل طرفنا رحمت یعنی کلکواله چې مونږ په د خپل دین او په د خپل معامله باندې وس کلک او قائم پاتې شو وهيئ لنا او اسانی راولي زمونږ د پاره من امرنا د دې کار زمونږ نه رشدا کامیابی او اسانتیا راولي مونږ ته زمونږ د دې کار رشدن کامیابی چې زمونږ دا کار وس مونږ ته آسان کې او خدای مونږ پکې کامیاب کې د سينو چې بادشاہ څوک راولېږي او مونږ گرفتار کی او واپس مونږه د ظلم زیاتی په وجه باندې بل طرف ته بوزي نو خدای زمونږ دا کار هم مونږ ته آسان کې او مونږ پکې کامیاب هم کې نو الله پاک فرمای فضربنا على آذانهم پس کې خو د مونږه په غوګونو د دو کې پردا فل کهف په غار کې سنین عددا سو کاله پشمار چې مخ کې ذکر د هغه را روان دی الله پاک فرمای ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 309 کاله الله پاک په دو باندې خوب راوستو په دې غار کې
او 309 کاله په غیر د خوراک او سکاک نه الله پاک دو ژوندي پاتې کړو په دغه غار. ثم بعثناهم بیا مونږ راپورته کړو دو لرا یعنی رایخ کړو مونږ دو لنعلم د دې د پاره چې مونږ ښکارا کو ای الحزبین چې کما یو په دوانو ډلو کې احصا شمار کوي لما د هغه مودې لبثو امدا چې دو تیر کړی ده په دې غار کې او دو ډلې چې رستو د هغه بیان را روان دي. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم د یو بل نه دو تپوسونه کول چې یاره زموږ څومره وخت وشو څومره ټایم اوده شي چې کله رایخ شو 300 او 9 کاله بعد چې کله دو رایخ شو نو په خپل منځ کې د یو بل نه تپوس کو چې زموږ وخت څومره شوی دی خوب یې څومره وکړو. قال قائل منهم كم لبثتم یو کس د دو نه وی چې مونږه څومره وخت تیر کو نو بیا یوې ډلې وی لبثنا یوما یاره زمون خو بس یو ورځ به مونږه خوب کړی او بلې ډلې پکې وی او بعض یو یاره پوره ورځ یو خوب نه دی کړی خو د ورځې یوه حصه مونږه خوب کړی. نو ای الحزبین د دوانو ډلو نه مراد دغه ډلې دي چې دو په خپل منځ کې بحث شروع کو د یو بل سره او دو ډلې جوړې شوې چې یو فریق وی چې مونږه یو ورځ خوب وکړو یو ډلې وی چې مونږه د ورځې څه حصه خوب کړی دی پوره مونږه خوب نه دی کړی. واقعه به په خپله باندې را روانه بیانېږي. ثم بعثناهم بیا بیدار کړو مونږه دو را پاسول مونږه دو لنعلم د دې د پاره چې مونږه ښکارا کو ای الحزبین چې کما یو په دوانو ډلو کې احصا شمار کوي لما د هغې مودې لبثو امدا چې دو تیره کړې ده په دې غار کې. ام حسبتا آیت گمان کوي ان اصحاب الكهف چې یقینا خاوندان د غار والرقیم او رقیم ولا کانو ودو من آیاتنا دنخو زموننا عجبا عجبا اذ اول فتیتو کله چې پناه واغسته ځوانانو الى الكهف غارتا فقالو پس دوئے ربنا اے رب زمونگا آتنا راکڑی مونگتا من لدنکا رخبل طرفنا رحمتا مهربانی وهیئ لنا او آسان کړي مونږ ته من امرنا زمونږ د دې کار نه رشدن کامیابی یعنی راکې مونږ ته زمونږ په دې کار کې کامیابی. فضربنا پس کې خود مونږه على آذانهم بغوگونو ددو کی پردا فی الکهف بغار کی سنین عددا یوسو کال پشمار ثم بعثناهم بیارا پاسول منگدو لنعلم د دې د پاره چې مونږ ښکاره کو ای الحزبین
چې کومه یوه د دوانو ډلو نه احصا شمار کوي لما د هغې مودې لبثو امدا